او خلک وایي ښځې راوباسئ چې په دې باندې اسلام موږ راولو، په دې باندې دین غالبه کوو، او ګورئ چې یوه ښځه د وټ نه پاتې نه شي. وایي دا خبره یاد ساتئ. اول خبره نشي را، دا خبره یاد ساتئ. په دې نظام باندې، په دې غربي سیاست باندې اسلام راوستل د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې په امتیازو باندې خپل غایې تینځي. او دا یاد ساته، په دې باندې اسلام او د اسلام خدمت یا د مظلوم حق ادا کول داسې دي لکه یو سړی چې وایي زه په امتیازو باندې اودس کومه، تر قیامته پورې کو په امتیازو اودس وکړې، په دې باندې اودس نه کېږي. دا شی ګنده دی، دا د قرآن د دین او د الله د طریقې نه خلاف دی. اول خود نه د سړو لپاره دی په اسلام کې اجازه شته، خو یاد ساته سړیا ته بیا هم سړی ګناه دی، هم ګناه ده، خو دا یاد ساته خپل حیا او خپل غیرت ته دې وګوره، د خپلو ښځو خیال دې وساته. ستا د نبي او ستا او زما ښځو ته الله په قرآن کې وایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولیاء. ای د پیغمبر ښځو، ای د مسلمانانو ښځو، په خپل کور کې قرارې ونیسئ، د کور نه څوک به درته هر څه وایي. که یو سړی وایي په دې کې ثواب دی، د دې داسې مثال دی لکه یوې ښځې ته چې یو سړی وایي ښځې زما سلاله شغلاله او راځه دومره ثواب پکې دی. هغه طریقه چې د هغې بنیاد مسلمانانو نه دی ایښودی، د هغې بنیاد قرآن نه دی ایښودی، د هغې بنیاد محمد رسول الله نه دی ایښودی، د هغې بنیاد یو امام، د هغې ترغیب یو امام نه دی ورکړی. هغه طریقه باندې به څرنګې ذریعه د ثواب وي، بلکې دا د یهودو نصاراو سوچ دی، لکه څرنګې چې سړي ګنهګار ته دا سوچ دی چې په بله لار خو دا خلک نشو بې لارې کولی، خو راشه دا ښځې را وړاندې کوي. الله دې زموږ او خلک وایي